دې لپاره یې راکنټرولوي چې دا په هلاکت کې ځان واقع نه کړي او ما وانه شي. نفس د انسان ګناهونو ته داسې ځغلي، د ګناهونو څخه د خپل نفس رابندول دا یو صبر دی. په طاعاتو او عباداتو باندې نفس نه کلکېږي، زړه یې نه غواړي چې دا طاعات او عبادت وکړي، نو د دې دپاره چې دی طاعات او عبادت وکړي ځان تمرینول او په دې باندې خپل نفس مضبوطول دا بل قسم دی. دریم چې کوم تقدیرونه دي د الله تعالی پیښې دي راځي خامخا انسان سره مخ کېږي په خپله زندګۍ کې، په دې باندې کلکېدل او د الله تعالی د تقدیر څخه شکایت نه کول، د الله د رضا دپاره صبر ورباندې کول، بس دغه ته صبر ویل کېږي. دا د صبر تعریف دی. او د صبر څو اقسام دي؟ د تعریف څخه معلومه شوه چې د صبر 3 اقسام دي. الصبر عن المعصیه یو قسم، دوم الصبر على الطاعه، دریم الصبر على المصیبه. اول قسم صبر د معصیت څخه د ګناه څخه خپل ځان را بندول، دا اعلی قسم صبر دی او اعلی قسمه تقوا ده. تقوا ویل کېږي دې ته چې سړی د خپل نفس لره، د خپل وجود لره، د خپل روح لره دوې وقایې ورکړي، لکه څنګه چې د کتاب دوې وقایې وي، دوه پوښه یې وي، دوه طرفونه یې وي، موږ دوتنې ورته وایو په خپله اصطلاح کې، چې د کتاب ورکړي د شلېدلو څخه وساتي. داسې انسان د خپل نفس، د خپل وجود، خپل زړه لره د الله د عذاب څخه دوه وقایې ورکړي. یوه وقایه د الله د اوامرو منل او بله وقایه د حرامو څخه ځان بچ کول. نو دا نفس بیا الله تعالی، دغه انسان بیا الله تعالی په عذاب کې نه راګیروي.